بسم الله الرحمن الرحیم. نن زه د هغې کس د فضیلت په باره کې تاسو ته بیان کوم کوم کس چې په حالت د اسلام کې ږیره سپینه شي د هغه کوم فضیلت دی راځئ هغه درته وایم. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغې ناست و، هغې مبارک ژړل. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پې باندې راغی، وی د الله رسوله ولې ژاړئ؟ دی ورته وی اوس ماته حضرت جبرائیل علیه السلام مبارک راغی او ماته وی الله جل جلاله فرمایي چې ما له حیا راځي د سپینو ډکو نه چې زه دته چې کوم دی عذاب ورکوم. د کم یو کس ږیره په اسلام کې سپینه شوه، الله فرمایي ماته حیا راځي چې زه دته عذاب ورکوم. دغه رنګې مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله یوه ډېره عجیبه واقعه ذکر کړې ده. هغې فرمایي یو انسان و ډېر زیات بدعمله، بدکاره، جاهل انسان و، د نیکۍ اړه یو کار هم نو کړی. کله چې د انسان وفات شو نو ده وصیت وکړو چې یاره زما دا ږیره خو دا چې دی توره ده سپینه نه ده، خو تاسو به داسې وکړئ د دې حدیث مطابق زما په دې ږیره باندې به تاسو پورې کې تر دې چې زما دا ږیره چې دی هغه سپینه ښکاري. کله د انسان وفات شو ده باندې الله جل جلاله ته نه تپوس وکړلو، وی دا ږیره دې ولې سپینه کړه؟ وی الله د ستا د یارې مې سپینه کړې ده او د ستا حبیب فرمایي چې الله فرمایي چې ما له د سپینو ډکو نه حیا راځي، او زما حبیب رښتیا ویله دي، دغه کس نه عذاب لر شولو. دغه رنګې امام غزالي رحمت الله علیه د هغوی یو کتاب د احیاء العلوم یو ډېره عجیبه واقعه ذکر کړې ده. امام غزالي رحمت الله علیه فرمایي بني اسرائیلو کې یو انسان و، هغه 20 کاله د الله جل جلاله عبادت کې تیر کړل او بیا 20 کاله د الله جل جلاله نافرمانۍ کې تیر کړل. یو ځل دی آینې ته ولاړو شیشې ته چې خپل مخ یې کته، کله چې خپل ځان ته وکتل نو دا ږیره چې دی هغه سپینه وه، ډېر زیات ملامته شو، زما ږیره سپینه ده، زه اوس هم د الله په نافرمانۍ کې اخته یم. په دغه دوران کې د الله جل جلاله ته آواز وکړلو، الله که زه 20 کاله مې د ستا عبادت وکړو، 20 کاله مې د ستا نافرماني وکړه، الله که اوس زه تا ته توبه باسم زما توبه به قبوله کړې؟ نو د انسان ته غایبانه آواز راغللو، زما بنده احببناک، تاسو مونږ چې کوم دی خوښ کړو، مونږ تم چې کوم دی خوښ کړې، او تا مونږ پرېښودو نو مونږ هم ته پرېښودې، او تا زمونږ نافرماني شروع کړه نو مونږ تا ته مهلت درکو. او ای بنده که چېرته کې ته بیا هم مونږ ته راشې او توبه راته وباسې نو مونږ د ستا توبه بیا هم قبلو. د دې نه معلومه شوه چې د الله جل جلاله د توبې دروازه هر انسان ته خلاصه ده. دغه رنګې په یو چې دی احادیث قدسي کې راځي من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا، الله فرمایي کوم یو انسان ماته د یو لیش په فاصلې باندې رانږدې شي، تقربت الیه ذراعا، زه ورته د یو ګز فاصلې باندې ورنږدې کېږم. ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیه باغا، یو کس ماته د یو ګز په فاصلې به رانږدې شي نو زه ورته د یو باغ په مقدار ورنږدې کېږم. اهل لغت فرمایي د یو باغ مقدار دا چې د دواړو لاسونه خواره شي، په دې مقدار باندې ورته ورنږدې کېږم. و اذا اقبل الی یمشي، که د انسان ماته پیدل را روان شي نو الله فرمایي اقبلت الیه احرولو، زه د انسان ته په منډه باندې ورځم. دغه رنګې په بل یو حدیث قدسي کې هم راځي یبن آدم قم الی، ای د آدم زویه ماته ودرېږه، امشي الیک، زه به تا در روان شم، و امشي الی، او ته ما طرف ته را روان شه، و هرولو الیک، زه به تا ته په منډه باندې درشم. نو د دې نه څه مقصد دی؟ د دې نه د الله جل جلاله رحمت مراد دی. که یو انسان هر څومره ګناهګار وي، چاهې د انسان په لکونه کروڑونه کربونه میلیونه ګناهونه کړي وي،
لیکن که د انسان راپاسي او الله ته توبه وباسي او د خپلو کړو باندې ستومانه شي، د الله دومره غفور و رحیم ذات دی چې د ستا دا کروڑونه کیربونه میلیونه او هغه د کلونو تمام ګناهونه د په د یو توبې باندې معاف کوي. نو باید موږ هم پکار دی چې الله جل جلاله ته موږ رښتونې توبې وباسو. ولې چې الله موږ ته اوس موقع راکړې ده او داسې وسې نه چې داسې وخت راباندې راشي چې بیا موږ توبه وباسو، توبه هم په کار نه راځي او بیا موږ ستومان او ستوماني زموږ په کار نه راځي. نو موږ هم په کار چې د خپل ژوند نه پیدا واخلو، د خپل ژوند موږ په فضولیات او لهو لعب کې تیر نه کړو، د الله جل جلاله اطاعت، تابعداري او فرمانبردارۍ کې تیر کړو.